بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمونږ ستاسو نننۍ موضوع وخت وژونکي یا وخت اغلا کوونکي دي. وخت وژونکي یا وخت اغلا کوونکي ټول هغه موارد، ټول هغه کړنې او فعالیتونه دي چې هغه زمونږ وخت مصرفوي، هغه زمونږ انرژي مصرفوي، ولې په نتیجه کې موږ ته کوم ارزښت نه زیږوي، موږ ته کوم ارزښت نه راکوي. صحیح ده؟ نو دغه موارد باید تشخیص شي او ورڅخه جلوګیري او مخنیوی وشي تر څو موږ خپل وخت په ښه ډول سره منیج کو، خپل وخت په ښه ډول سره مدیریت کو. دغه موارد دلته چې ما کوم تاسو ته ذکر کړي 10 موارد دي. اول مورد چې ده انټرنیټ. دوستانو انټرنیټ خو تاسو پوهیږئ چې ډیر اړینه ټکنالوژي ده چې نن سبا ډیری کارونه په ده سره ترسره کیږي او ډیر سهولت او ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا زموږ د ژوند یو اساسي او نه جلا کېدونکې برخه ده. ولې بعضې افراد او اشخاص هغوی د انټرنیټ متعدین دي، هغوی انټرنیټ له حده زیات کاروي. هغوی که چیرته یو کار په انټرنیټ کې په 15 دقیقو کې ترسره کیږي، هغوی ورته 1 ساعت ورکوي، 2 ساعته ورکوي، 3 ساعته ورکوي. صحیح ده؟ او هغه موضوعګانې چې هغوی اصلا سر و کار نه لري، د هغه سره ربط نه لري، هغه پکې سرچ کوي او همداسې داخل پکې ځي او خپل وخت څنګه کوي په بې ځایه مواردو کې ضایع کوي. نو دغه انټرنیټ چې ده هغه زمونږ وخت په دې مورد کې څنګه کوي، راڅخه ضایع کوي او زمونږ وخت راڅخه وژني. دوهمه خبر موبایل ده. موبایل هم له ډیرو اساسي توکو او شیانو څخه ده چې بې له ده څخه په نن وخت کې تقریبا ډیری کارونه ناممکن دي، روابط جوړول ناممکن دي، تجارت کول ناممکن دي، خرید و فروش کول ناممکن دي او ډیر نور داسې موارد دي چې هغه څنګه دي ناممکن دي. ولې بعضې افراد و اشخاص هغوی په موبایل کې له حد ډیر زیات وخت تیروي. مثلا د یو سروي مطابق 44% ځوانان په داسې حال کې ویده کیږي چې موبایل په لاس کې او موبایل ترې وخورځېږي او دا څنګه شي ویده سي. نو دغه موارد چې دي هغه بیا زمونږ وخت راڅخه وژني او زمونږ وخت راڅخه څنګه کوي غلا کوي. نو د موبایل په استفاده کې هم باید موږ هماغه خپل وخت مدیریت مراعات کو او څومره چې باید استفاده ترې وشي په همغه اندازه ترې استفاده وکړو. دریم مورد هغه تلویزیون یا رسنۍ دي. تلویزیون یا رسنۍ هم مهم موارد دي. موږ باید هغه ووینو، موږ باید د دنیا له اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي او نورو حالاتو څخه خبر شو. موږ باید مثلا بعضې تفریحي پروګرامونه هم ووینو. موږ باید مثلا بعضې پروګرامونه چې هغه زمونږ معلومات را زیاتوي هغه هم باید څنګه کو تعقیب کو او ووینو. ولې بعضې افراد و اشخاص هغوی دغه تلویزیون او رسنۍ هم په بې اندازه ډول سره کاروي، په ډیر ډول سره کاروي او هغه ټایم منیجمنت او ټایم مدیریت په نظر کې نه نیسي. نو دغه ده چې د یو سروي مطابق موږ وایو چې تلویزیون او نور رسنۍ چې دي هغوی افراد و اشخاص تنبل عادت کوي، بې پروایي عادت کوي، د نوښت قوه یې له منځه وړي، غلط افکار او غلط معلومات په ذهن کې جایوي. صحیح ده؟ نو هماغه ده چې زمونږ وخت هم راوژني، زمونږ وخت راڅخه هم څنګه کوي غلا کوي. نو د تلویزیون او رسنیو په استفاده کې هم باید هماغه حد چې مهم ده هماغه وکارول شي او زیات له حد څخه ونه کارول شي. وروستی څلورم نقطه چې ده هغه منفي سوچونه دي. منفي سوچونه، منفي فکرونه، تخریبونکي فکرونه، تخریبونکي سوچونه دا هم زمونږ وخت راڅخه ضایع کوي. بعضې افراد و اشخاص دي چې هغوی په تیر وخت کې یو کار ترسره کړی ده او په هغه باندې همیشه بیا پښیماني کوي، هره ورځ پرې پښیمانه وي، هره ورځ هغه مخې ته درېږي، هره ورځ هغه د مخکې تګ څخه مخنیوی کوي. بې ځایه فکرونه، بې ځایه فشارونه، بې ځایه استرسونه هغه خپل ذهن ته راولي. نو دوستانو دغه وخت کې د منفي فکرونه، منفي سوچونه د زمونږ وخت راڅخه غلا کوي، زمونږ وخت راڅخه وژني. نو باید مونږ منفي فکرونه هغه شناسایي کو، هغه تشخیص کو او له منځه یوسو تر څو زمونږ وخت راڅخه ونه وژني. پنځم مورد ځنډ یا تعویق ده. ځنډ یا تعویق په دې معنا چې مونږ هغه کارونه چې باید اوس ترسره کړو هغه په اوس وخت کې نه ترسره کوو او بل وخت یې څنګه کوو ساتو، یا د نن کار سبا ته ساتو په عامیانه ډول سره دا ویل شوي دي. صحیح ده؟
نو دغه ځنډ یا تعویق هم زمونږ وخت راڅخه څنګه کوي وژني. ښه یو بله خبر چې دلته اړینه ده هغه دا ده چې باید هر کار ته په همغه وخت کې چې ترسره کیږي باید همغومره وخت ورکړل سي او له هغه څخه زیات وخت ورنه کړل سي. مثلا یو کار ده هغه په یو ورځ کې ترسره کیږي نو موږ باید همغه کار ته یو ورځ ورکو او 10 ورځې ورته سکیجول نه کو. دا ځکه چې د پارکینسون د قانون په اساس که موږ یو کار ته هر څومره وخت ورکوو پس همغومره څنګه کیږي ځنډیږي. مثلا یو 10 صفحې یو څه لیکل دي که چیرته موږ دغه 10 صفحې لیکلو ته 1 ساعت وخت په پلان کې ورکو شاید په 1 ساعت کې ولیکو. که یو ورځ وخت ورکو شاید په یو ورځ کې ولیکو. که 10 ورځې وخت ورکو شاید همغه 10 ورځې له موږ څخه ونیسي تر څو دغه 10 پاڼې یا 10 ورقې خط څنګه کو ولیکو. که یو کال ورکو نو دغه 10 ورقې زمونږ همغه یو کال راڅخه څنګه کوي نیسي. نو د پارکینسون د قانون مطابق څومره چې موږ یو کار ته وخت ورکوو همغومره وخت راڅخه څنګه کوي نیسي او دا په نتیجه کې زمونږ وخت را ضایع کوي، زمونږ وخت راڅخه وژني او زمونږ وخت راڅخه څنګه کوي غلا کوي. نو کارونو ته باید همغه اندازه وخت چې مهم ده همغومره ورکړل سي او ځنډ هم پکې ونه شي بل وخت ته ونه ساتل شي. ښه شپږم مورد هغه زهري روابط دي. زهري روابط یا بد روابط یا ناسم روابط هغه روابط دي چې هغه موږ ته ضرر رسوي. یعنی ناسم دوستانو لرو، ناسم ملګري ولرو چې دغه ناسم دوستانو ناسم ملګري هغه منفي سوچونه لري، منفي فکرونه لري، منفي نظریات لري، هغه خپل وخت مدیریت باندې نه پوهیږي، هغه بې ځایه وخت تیروي، بې ځایه چکرونه، بې ځایه تفریح او بې ځایه نور اعمال لري. نو همغه ده چې د دوی سره زمونږ وخت ضایع کیږي او زمونږ همغه وخت راڅخه وژني. نو دم باید شناسایی سي او له منځه یوړل سي. اووم مورد چې ده هغه ساتریانې دي. ساتریانې هم اړینې دي چې په ژوند کې اوسي، تفریحانې هم څنګه دي اړینې دي. ولې بعضې وخت موږ په ده کې زیادت کوو، لکه مثلا موږ موبایل راخلو او په هغې کې 2 ساعته 3 ساعته لډو وهو، 5-6 ساعته پکې پابجي وهو. نو په ده رقم سره موږ هغه تفریح چې باید وسي یو ذهني ارامتیا راسي هغه نه موږ یو زیادت روي پکې کوو، هغه کې افراط کوو او همغه داسې زمونږ وخت راڅخه څنګه کې وژني. یا مثلا په بازار کې بې ځایه ګرځو، یا مثلا په یوټیوب کې بې ځایه ننوځو، دا سندره ګوره، هغه ګوره، دا نعت راوړوه، نو یا خوب زیات کوو. دغه ټول موارد دي چې دا په تفریحاتو ساتیري کې راځي او زمونږ وخت راڅخه څنګه کوي وژني. نو دغه موارد چې هغه زمونږ وخت وژني هغه باید شناسایی سي، تشخیص سي او بیا څنګه سي له منځه لاړ سي. اتم مورد کمال غوښتل دي. بعضې افراد او اشخاص هغوی دا نظر لري چې یو کار باید په 100% ښه ډول سره څنګه سي ترسره سي. نو دوستانو موږ انسانان یو، حتما یو کار په 100% ښه ډول سره په کامل ډول سره ترسره کولی څنګه دي ناممکن دي. نو هماغه ده چې دا افراد او اشخاص یو کار بیا ځل کوي، 10 پیرې 20 پیرې 30 پیرې کوي تر څو هغه کار ښه سي، ولې هغه کار په هغه 30م ځل باندې هم ښه نه وي. نو همدغه کمال غوښتل زمونږ وخت راڅخه څنګه کوي ضایع کوي او زمونږ وخت راڅخه وژني. نو باید کمال غوښتل ونه شي او داسې فکر وشي چې موږ انسانان یو، نیمګړي یو، حتما چې یو کار کوو هغه کې به یو نیمګړتیا وي. نو کمال دې پکې نه غواړي، حرکت دې شروع کړي او کار دې وکړي او خپل وخت دې نه ضایع کوي، خپل وخت دې نه وژني. نهم موارد عدم دیسپلین، د بې پلاني او بې نظمي او بې اهدافي او یا بې مخي ده. هغه افراد او اشخاص چې هغوی موخې نه لري، اهداف نه لري، هغوی ډیسپلین نه لري، هغوی کوم پلان نه لري، دغه افراد او اشخاصو نه وخت ضایع کیږي او دغه افراد او اشخاصو نه څه کیږي وخت وژل کیږي. ځکه که چیرته موږ ډیسپلین ونه لرو، نظم ونه لرو، یو نقشه که خپلو کارو ته ونه لرو، نو هماغه داسې موږ به سرګردان ګرځو. موږ به نه پوهیږو چې بالاخره موږ چیرته تلل غواړو، موږ به نه پوهیږو چې بالاخره که چیرته تلل هم غواړو څه رقم لاړ سو. ډیسپلین ونه سي، نظم ونه لرو، نو دغه ده چې له موږ څخه بیا ډیر وخت ضایع کیږي، له ډیر وخت راڅخه وژل کیږي. نو باید موږ ډیسپلین پیدا کو، نظم پیدا کو، پلان پیدا کو، اهداف پیدا کو تر څو وکولای شو له خپل شته وخت څخه زیاترینه ګټه ترلاسه کړو. وروستی مورد چې هغه زموږ وخت وژني هغه د ټولو خوشحال ساتل دي.
بعضې افراد او اشخاص هغوی غواړي چې د ده له اعمالو څخه، د ده له کرکټر څخه، د ده له کړنو څخه، د ده له نورو مواردو څخه ټول افراد او اشخاص خوشحاله واوسیږي. نو دوستانو طبیعي ده چې یو فرد که څومره ښه وي هغه څخه ټول افراد او اشخاص خوشحاله کېدل دا ډیره ناممکنه او غیر ممکنه خبر ده. نو موږ باید په دې پسې ونه ګرځېږو چې موږ له کړنو څخه باید ټول افراد او اشخاص خوشحاله اوسیږي، ټوله جامعه خوشحاله اوسیږي، ټوله کورنۍ او ټول خلک خوشحاله اوسیږي. نو دا شی مهم نه ده او دا شی ممکن هم نه ده. نو که چیرته موږ په دې پسې ګرځو چې خلک له موږ څخه خوشحاله اوسیږي، زموږ له کړنو، زموږ له کارونو، زموږ له عادتونو څخه خوشحاله اوسیږي، نو دا هم زموږ وخت څنګه کوي؟ ضایع کوي، زموږ وخت راوژني او زموږ څخه زموږ وخت اخلي. نو دوستانو دغه 10 مواردو چې دا باید اول تشخیص سي او بیا له دې څخه جلوګیري او مخنیوی وشي ترڅو موږ د وخت وژونکو څخه یا د وخت غلا کوونکو څخه څنګه شو په امان کې شو او خپل وخت په ښه ډول سره مدیریت کو. دوستانو تاسو کولی شئ په کمنټ کې موږ سره هغه موضوعات چې تاسو پرې بحث کول غواړئ شریک کړئ. انشاءالله موږ به په هغه اړه معلومات او څیړنې کوو او بیا به له تاسو سره انشاءالله شریکوو. فعلا خدای په امان.